طالبان وایي په پوله ستونزه پیښه شوې او پاکستاني عسکرو لومړی ډزې کړي. د پاکستان او افغانستان په پوله د اغزنتار پر سر د پاکستان د سرحدي ځواکونو او د طالبانو جګړه شوې ده چې له امله یې د چمن په پوله د باب دوستۍ نومې دروازه د تجارت او خلکو د تګ راتګ دپاره بنده شوې وه. پاکستاني چارواکو په رسمي ډول د پیښې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د کسټم یا د ګمرک یو چارواکي احتشام خان VOA ډیوه ته وویل چې د نښتو پیلېدو سره پولې ته نږدې د پاکستان کسټم هاوس د خالي کولو امر ورکړ شوی دی او په پوله ولاړ د تجارتي مالونو ډک ټرکان بیرته چمن ته لیږل شوي دي. د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد په ټویټر خپل پیغام کې ویل د کندهار په سپین بولدک کې پاکستاني ځواکونو سره یوه محلي ستونزه پیښه شوې، متاسفانه چې لومړی ډزې د پاکستاني ساتونکو له لورې شوي دي. مجاهد وویل حالات قابو دي او موږ به په دې اړه بشپړه پلټنه وکړو چې دا پیښه ولې رامنځته شوې ده. د VOA ډیوه خبریال په بلوچستان کې د پوځ د مطبوعاتو څانګې د یو چارواکي سره د رابطې او د معلوماتو اخیستلو کوښښ وکړ، خو جواب یې ترلاسه نه شو. د ځایي چارواکو په وینا د پاکستاني عسکرو او طالبانو نښتې ماسپښین تقریبا 2 بجې باب دوستۍ ته څیرمه سیمه کې د اغزنتار پر سر د لانجې نتیجه کې شروع شوې. طالبانو ګواښ کړی چې هیڅکله به هیڅ ګاونډي ته اجازه ورنه کړو چې پر افغانانو او یا افغان خاوره برید وکړي. د پاکستان سرحدي ملیشیا ځواکونو یو چارواکي چې نه یې غوښتل چې نوم یې څرګند کړی شي VOA ډیوه ته وویل د پاکستان بارډر کسټم ته څیرمه په کلي کې شیخ لال محمد په مقام مسله کسانو په پوله لګېدلی اغزنتار د پرې کولو کوښښ کولو چې پاکستاني چارواکو پرې ډزې وکړې. په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو نه پس د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله نورې لانجې هم ریپورټ شوي دي. تېره میاشت طالبانو تصدیق کړی و چې د پاکستان سره به په پوله ځینې پیښې شوي دي. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ، کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.